مهرباني خانګل صاحب که چېرې دا راته وایي اشپزي زده ده او که یاد دا مایک لږ نږدې که اشپزي مې زده ده الحمدلله د افغانستان څه هغه ښایسته خواړه هغه صحتمنده خواړه چې دي په ټوټل افغانستان کې په یو ولسوالۍ کې په یو کلي کې په یو کور کې چې پخېږي هغه ټول زما زده دي د دې بر علاوه خارجي اشپزان نه دي زما څه مشورې اخلي خارجي اشپزیانې مې هم زده دي تقریبا یو 15-16 تقریبا تر 100 پورې ځینې اشپزیانې ما خپلې اختراع کړي دي ما خپلې جوړې کړي دي خانګل صاحب که دا مې راته وایي مثال په ډول تا کومه اشپزي اختراع کړې ده دغه دی اوس نو ډېر وخت نیسي داسې ډېر سامان غواړي چې زه سره برابروم درته برابروم یې سموم یې بیخي ډېر سامان غواړي هغه اوس نسي کېدلی یا خان صاحب په یو ډول راته ووایه نو ښه نو د پنډو وریجې دا درته وایم د نازکو وریجې دا درته وایم د مارو کډو دا درته وایم د ژړ کډو دا درته وایم د ګندنې سلاته درته وایم د چش دا درته وایم ځکه اوس خو نو مجبور یم اوس نو کوم یوه دا اختراع درته ووایم زه خانګل صاحب د خوړو څخه یو خواړه راته ووایه چې ستا خوښ یې راته ووایه ښه ګوره نون سره کم حبوبات معنا نخود لوبیا مثلا پسې راتېرسه دغه دال نه داسې نور سره کمه به دا سره ایښو صحیح ده بل به راولاړېږي یو لږ پټاټې به ایښو صحیح ده یو لږ کډو به ایښو یو لږ ګندنه به ایښو صحیح شو او یو 3-4 رقمه وریجې به پخوو دا ټول سره یو ځای کې دې ته مشکانټ وایي مشکانټ دا یو ډول خواړه دي ښه خانګل صاحب ډېر ښه دا هم راته وایه کله کله په کورنۍ کې اشپزي کوې که نه کوې د کورنۍ سره مرسته کوې که نه کله چې مېلمانه راشي مکمل اشپز یم هېڅوک په هېڅ لاس نه وهي بله ځانګړتیا مې چې ده په 100 افغانۍ باندې 100 افغانۍ په 100 افغانۍ باندې 25 کسان مړوم یعنې 25 کسانو خواړه یعنې اقتصادي یې تماموم نو ګرده خواړه د کورنۍ ده د مېلمنو ده زه پخوم کله چې مېلمانه راشي خانګل صاحب د دې بحث څخه به تېر سو یوه خارج ته تللی یې که نه یې تللی او که تللی پر کومه لاره تللی قاچاقي لاره تللی که پر دا بل رسمي لاره خو تللی یم بلجیم ته تللی یم روسیې ته تللی یم المان ته تللی یم سویس ته تللی یم کاناډا ته تللی یم امریکا ته تللی یم داسې نو د ګوتو په شمار که زه درته حسابوم تقریبا 98 هېوادو ته تللی یم تر اوسه ما پاسپورټ نه دی جوړ کړی په قاچاقي لاره تللی یم یو ملګری مو دی همیشه چې زه زنګ ورته وم هر چېرې چې بیایي د طیارې ټکټ راته وایي چې ښه په طبیعت مې بوځي هلته مې تاکي که چېرې ایران ته ولاړ شم په موټر کې مې زه د سپور کې په یوه شاوه روز کې مې خپل ځای ته ورسوي ډېرو ملکو کې ګرځېدلی یم هېڅ مشکل نه دی راته جوړ شوی ښه خانګل صاحب که چېرې دا هم راته وایه زموږ داسې پخواني دود او دستور چې دی شوروا دې زده ده که دې نه ده زده خبرې صاحب عجبه ساده پوښتنې کوې اوله ما تا ته وویله دا د افغانستان څه خواړه چې دي زما زده دي دا شوروا خو زما د خلاص کار دی انډیوال ولاړ شه دلته اوس څه ډرامه شروع ده چې دې نیمحاله پرېښې دلته د خلکو سره ډرامې زده کوې ولاړ شه دا زموږ مدیر صاحب دی لږ خوښ دی ځکه بله ورځ به موږ داسې مرکه سره وکړو مشکل نشته سمه ده